څنګه چې رمضان تیر شي فورا د شوال د واړه اختر د میاشتې 6 روزې ونیولې. دا 6 روزې الله څومره قبلوي. مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چاچ رمضان روزہ ونیولا ثم اتبعه 6 من شوال او بیا ورپسې د شوال 6 روزې ونیسي کان کصیام الدهر. هر مسلمان چې هر کال رمضان او 6 د شوال نیسي الله ملائکو ته فرمایي د کال 12 میاشتې د روزدار ولیکئ. ولی یو روزه الله یو په لسه قبلی 10 روزې دا په لسو میاشتو یو میاشت یو په لسه قبول شو. د رمضان یو میاشت روزه دی ونیوله یو په لسه ده لکه لس میاشتې روزې چې دی ونیوله 2 میاشتې پاتې شوې 6 روزې دا دي. یو روزه ده شوال یو په لسه ده نو 6 په شپېتو حساب شو. لس میاشتې او 18 ورځې روزې 2 میاشتې شوې لکه ته چې کال 12 میاشتې روزه وي. او ډېر اسانه د خېټې عادت دي را پاسېدلو سره عادت یو معدې برابرې دي د الله رب العالمین دی شان او قدرت ته وګوره. ډېر ناجوړه انسانان چې په عامو حالاتو کې څومره تکلیف ورته روزه کې د تپوسو کوي ټیک ټاک ومه سره د بدپرهیزیانو سره د ډېرو خوراکونو ټیک ټاک نارستي ونه کړو. موسم ښه دی او ډېر په اسانۍ سره لازمي نه ده چې 6 روزې ته پرله پسې ونیسي چې نن او سبا او بل سبا ورپسې نه. 10 ورځې دي نن د شوال 15مه ورځ ده 15 ورځې پاتې شي 2 ونیسه په هفته کې 3 ونیسه په قلارې ونیسه او که عادت مسلسلې ونیسه عادت به دې خراب نشي. دا 10 الله توفیق درکړه دا 6 ډېرې اسانه. هغه زنانه یا هغه ورونه چې هغوی باندې فرض روزې پاتې وي ډېر خلک دا تپوس کوي چې د شوال 6 روزې به اول نیسو که فرض به مخکې کوو. بعضې علما دا وایي چې نه اول تی فرض ادا کا ځکه فرض د الله قرض دی قرض که د نفلو مقراله وبې نیسي او که نه وه پاتې به شي ګناهګار نه. او زمونږ مور بیبي عائشه رضی الله عنها هغې باندې به چې رمضان کې روزې پاتې شوې د بیمارۍ د وجې نه نو بیا به پاتې وي را روان شعبان برات کې به ونیولې د روزې نه یو میاشت مخکې را روان روزې نه یو میاشت مخکې. نو انشاء الله الله به هغه انسانانو ته اجر ورکړي ځکه شریعت موږ ته دا نه دي ویلي چې تا باندې د رمضان فرض وي نو ته به فورا نیسي اختیار دی د سره را روان رمضانه پورې فرضي روزې نیولی شي. کومې چې په انسان قرض پاتې وي د عذر د وجې نه خوړلي نو په هغې کې ټایم شته او د شوال خو محدودې ورځې دي 10 دا شوال بیا بل کال به راځي سکال دا یو میاشت راځي. نو انشاء الله که الله رب العالمین چاته توفیق ورکړی اول د فرض ونیسي که فرض روزې لږې وي 4 5 وي د هغې نه بعد بیا د شوال شروع کړي. فرضي پې ډېرې دي نشي نیولی نو شوال دې نه مس کوي شوال دې د ده نه ونوځي شوال دې خامخا ونیسي. 6 روزې الله په 18 قبلی 2 میاشتو اجر او یو د رمضان د 10 میاشتو اجر لکه کال 12 میاشتې چې ته روزه وي تقریبا
په دې ورځو کې پیشنمې هغه به څلور بجو ته را رسېدلی دی که څوک روجې نیسي د شوال نو پیشنمې بندېږي پوره په 4 بجې باندې 4 بجو پورې ته خوراک سکاک دوایي هر څه کولی شي که د دې نه مخکې کوم اذان دی واورېده مه ورخطا کېږه ځکه وخت لا نه دی داخله او اذان کېدی شي چا مخکې کړی نو دا 6 روجې دا په اهتمام سره شروع کو نارینه زنانه اگر چې یو اقرار به وکړو په دې کې زنانه زمونږ نه مخکې دي او زمونږ نه تکړه دي موږ سره د دې ځوانیو تندرستیو او د سړیتوب د دې غټې دعوې د شوال روجې نشو نیولې ډېر ورونه پکې پاتې کېږي ډېر اسانې دي عادت شوی د پیشنمي سره د پاسېدلو سره هسې نه چې د قیامت ورځې که چېرته په دې فرضو کې کمی راوځي الله ته به دا 6 روجې پیش کړو عرفه به ورته پیش کړو د محرم به ورته پیش کړو د عاشورې روجه به پیش کړو الله مهربانه دی چې په فرضو کې ځان ته حساب کړي الله دې موږ او تاسو د عمل توفیق راکړي